یو بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار مینه و. مالیار داغه مالیار نوم عاقل څه نوم یو د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوښتي نو د خپل یار هم راغوښتي خوشاله ورځ ده چې دې دلته بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راځي او دیګونه ګوري دی یو دیګ تش ساتلې چې کپلار می راتلو نو دال عاقل په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري چې جواب راغی چې بادشاہ راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینو لو پاسه په خانه کې خو وړې ته تاو کړ سره والا بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې دې ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه دی اور دی د بادشاہ دی عقل ته ګوره نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان بیٹیان بادشاہ دی ته وایي بادشاہان دی ته وایي د یو دیګ لاندې اور ولې نشته بوش دې کې څه چل ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زه به د دې دیګ وریجې خورم دې دیګ لاندې اور کوي بادشاہ حکم اور ته لاندې شو خصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شوي ول زی بیا په بل چای خوري زه لاړم چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس خو بس کباب شوی سره هغه چې څو وخت کې پسوځېدو راغلو نو چونکې عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړی وي هغه چې معشوقې کې نو لمه په دیګ کې نو ستی خیب ستاسو غوندې نو چې چا لپاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپلې منډې ملیدلې دي منډې ملیدلې